د نړیوال امن نوبل انعام ګټونکي د سوات ملاله یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزۍ په وحدت ورځپاڼه کې د ایمان حسین کائنات نومې کالم نګارې د سوات د یوې لور غږ په نوم د 2024 د مارچ په میاشت کې شایع شوي یو مضمون په هکله خپل تاثرات په دې لفظونو کې بیانوي. او دغه احساس چې کوم لیکونکي کړی دی، نو دغه احساس لفظونو ته داسې په مؤثره طریقه بدل کړی دی چې سړی محسوسوي چې دغه درد او تکلیف لوستونکي محسوسوي. او ما خو ته سترګو نه اوښکې لاړلې. د ضیاءالدین یوسفزۍ نور تاثرات به ستاسو سره وروسته شریکوو، خو لومبی راځو د ایمان حسین کائنات د کالم د سوات د یوې لور غږ اړخ ته. نو د وحدت ورځپاڼې دغه لیکواله د خپل مضمون آغاز داسې کوي: د ډېرو ورځو راسې یو ویډیو پیغام په سوشل میډیا گردش کوي چې د سوات یوه لور د خپل ژوند غږ کوي. دلته د ویډیو پیغام نه د اوږدو خبرو مرکزي خیال را نقل کوم. د سوات لور دا ووی: زه د سوات طاهره محمد یم. د پلار نوم مې باچا محمد دی. ماته د پلار وفات کېدل یاد نه دي. د فیض آباد سوات اوسېدونکی یم. زما بله خور او ورور نشته. یکی یوه یم او د بیمارې مور سره ژوند کوم. زما مور په پردو کورونو کې کار کولو. زه به ورسره تلم. زما مور سره دومره وخت نه و چې ماته یې توجه راکړې وې. ما به خواهش لرو چې زه تعلیم وکم او دا غم او محرومۍ په دې طریقه ختمې کړم. زما تعلیم سره شوق و. زه مور د کلي سکول کې داخله کړم. زه به چې مور سره تلم، ما به چې کله نورو کره کمپیوټر او ټلویزیون ولیدل، نو زما به ارمان راغی کاش چې دا هر څه ما سره هم و. زما تعلیم جاري و. 10م مې پاس کو، نو مور مې بیماره شوه. ما پرایویټ سکول کې ټیچینګ شروع کړو. 4000 تنخواه مې وه. 3000 مې د کور کرایه ورکوله. 1000 روپۍ پاتې کېدې. په دې کور خرچه نه چلېده. زما مور چې چا کره کار کولو، هغوی ما له سیکنډ ټایم یو پرایویټ کالج کې داخله واخیسته. زه اوس لویه شوې وم چې کالج ته تلم، نو ما پسې به خلکو عجیبه خبرې کولې، خو ما پروا نه لرله. ما آی ټي انسټیټیوټ کې داخله واخیسته. دلته مې ډي آی ټي وکړه. آی ټي کې ما یو پراجیکټ ایګزام دپاره جوړ کړو. زما سافټویر سره شوق زیات و. داسې نور څه مې هم جوړ کړل چې دا په زنانو کم تشدد کېږي، د دې دپاره یو ویب سایټ دی، دا مې جوړ کړو. بل زما خیال دی ګرلز ایجوکیشن دپاره یو ګیم جوړول غواړم چې د جنکو د تعلیم مسایل کم کړم. ما چې دا هر څه وکړل، نو یوې ادارې ما ته اپروچ وکړو چې چا په آی ټي کې څه کارنامه کړي. هغې کې زما نوم فسټ راغی. په کارو چې د معاشرې خلکو ما ته حوصله راکړی وی، خو چې د ادارې خلک رالل، نو خلک زموږ په دروازې ودرېدل او داسې یې ګڼل چې ما څه بد کار کړی وي. د کور دروازې راپسې ماتېدې چې دروازه کولاو کړئ. د خلکو خولې نه بندېږي، خو ما حوصله وکړه چې وړاندې به ځم. زه خپله تعلیمي سلسله جاري ساتم. سافټویر باندې هم کار کوم. ټیچینګ هم کوم. چېرته چې مې مور کار کوي، زه په کار کې د مور مدد کوم. اوس مې دا خواهش دی چې د اف ایس سی نه پس په یوه ښه اداره کې زما ایډمیشن وشي په سافټویر انجینیرینګ سایډ باندې. بله دا چې زه په سوات کې یو سکول جوړول غواړم چې زما په شان بې اسرې جنکو ته تعلیم ورکړم چې په آی ټي کې وړاندې لاړې شي، ځکه چې دا ډیجیټل دور دی. زما خواهش دی چې ما ته ښه یونیورسټۍ کې ایډمیشن راکړی شي. دا پورتنی غږ د سوات د لور دی چې د هرې لور د طرفه په خلکو او په سرکاري پرایویټ ادارو او شتمنو خلکو غږ دی. د دې یوې لور خواهش د ټولو بېوسه باصلاحیته خلکو ارمان دی چې د سوات د لور په شان د دې خاورې هرې لور له لاره ورکړي. ما چې دا غږ اورېدو، نو داسې مې محسوسول لکه چې دا زه یم، ځکه چې ما هم لکه د نورو لوڼو د تعلیم ارمان لرلو او دغه خواهش سره تر د یو مقام راورسېدم، خو بیا په بنده کوڅه کې ودرېدم. دغه شان به ډېرې لوڼه د قلم کتاب او د خپلو صلاحیتونو سره په حیرانتیا ولاړې وي چې هغوی ته به چېرته غربت او چېرته د خلکو بې ځایه خبرو الزامونو لارې نیولې وي. ځکه چې د پښتنو په معاشره کې د لور پیدا کېدو نه واخله د ستر د څادر پورې
بې انتها ستونزې دي. او په داسې حالاتو کې چې زه د ومن ایجوکیشن ومن اپارټمنټ غوندې لفظونه واورم، نو ماته په دغه لفظونو کې هم د پښتونخوا لوڼه سرتورې وښکاري، او لکه د سوات د لور په شان د لور حوصله صلاحیت چې ولري، نو دا جنګ به په خپل صلاحیت وګټي. خو که د چیلنجونو مقابله ونه کړي، نو لور خور به د داسې لفظونو عنوانات پاتې شي چې مختلفې ادارې او شخصیات به پې خپل نومونه ګټي، خو دغه لوڼه او دغه عنوانات به خرڅوي. د سوات د لور دا غږ د ټولو پښتنو د ټولو سرکاري ادارو او تنظیمونو په وړاندې یوه سوالیه نښه ده چې تاسو کې څوک داسې شته چې د سوات د لور غږ محسوس کړي. دا غږ د ملاله یوسفزۍ دپاره د هر چا نه زیات مهم دی، ځکه چې دغه حالاتو سره هغې په خپل سوات کې څه لیدلي او تېر کړي دي. نو دغه ملاله د سوات د جینکو د پښتونخوا د جینکو دپاره د قلم کتاب یو علامت دی چې سوات کوم درد تېر کړی دی، هغه ټول درد نه د فیض آباد سوات یتیمه طاهره محمد هم را پیدا شوې ده، او نن د بیمارې مور سره د پردي کور لوښي هم وینځي، خدمت هم کوي، او لکه فلمونو او ډرامو په شان د یوې کورنۍ ماشومانو ته په میز خوراک هم کیږدي. خو دا فلم یا ډرامه نه ده، دا حقیقت دی چې یوه لور د پردي کور خدمت کوي او بیا تعلیم هم کوي، ټیچینګ هم کوي، بیماره مور او خپل کور ساتي او د خلکو خبرې ورسره د بد نیت څخه اوري. د هغوی د بربنډ هوسي نظرونو په غشو کې قلم کتاب سره روانه وي او ژوند هم کوي. د اردو دا شعر گرزنده تصویر دی: شکر ہے دور رواں کے سفر میں میری انا محفوظ رہی، ٹوکر پہ ٹوکر کھا کر بھی خود پہ بھروسہ رکھتا ہوں. دا هم هغه سوات دی چې قلمونه کتابونه پکې پښتنو سره شهیدان شوي دي، سندرغاړي او کلتور پکې حلال شوي دي. دا هم هغه سوات دی د کوم سوات نه چې ملاله یوسفزۍ د قلم کتاب په جرم داسې مقام ته ورسېده چې د مرګ په حمله کې یې نوی ژوند وموندو، او د نړۍ د بره سر نه د جینکو د تعلیم او امن د سفیرې دعوه لري. نو د هغه سوات یوې بلې لور هم د هغې په شان په تنکي عمر خپل مخ پښتنو ته راښکاره کو، خپل ستر یې د قلم کتاب دپاره مات کو، او خپل صلاحیت ته دوام بخښل غواړي. خیر غواړي خو خیرات نه، خواهش دپاره غږ کوي خو صلاحیت نه بایلي. اوس هم د کونډې مور سره پردي خدمتونه کوي، خو په دغه خدمت کې عظمت ویني. خپل معصوم مخې د سوات فیض آباد د سپین څادر نه راښکاره کو، خو فقط د تعلیم د خواهش دپاره. په داسې سختو حالاتو کې ملاله یوسفزۍ ته د سوات د لور غږ یو سوال دی چې هغه یې جوابدی ده. دا سوال جواب غواړي. که دا سوال جواب شو، نو د پښتنو د خاورې لور به د قلم کتاب او د خپل پښتون صلاحیت دا جنګ وګټي. د ملالې پلار ضیاءالدین یوسفزۍ دغه لیک د درد کیسه ګرځوي او وایي: سلامونه ایمان حسین کائنات صاحب، ماته امید دی ته به روغ جوړ یې او ستاسو د روژې میاشت به ښه روانه وي. د ایمان حسین کائنات ماته خو دا قلمي نوم ښکاري غالبا، خو ډېر ښایسته مضمون، ډېر د درد نه ډک او ډېر په زړه پورې مضمون. دا مې ولوستو، ډېر زیات خوشحاله هم شوم، خفه هم شوم. خوشحاله خو په دې شوم چې یاره دا قصه د پښتنو سره د پښتني ټولنې سره شریکول ډېر ضروري دي، او دغه احساس چې کوم لیکونکي کړی دی، نو دغه احساس یې لفظونو ته داسې په مؤثره طریقه بدل کړی دی چې سړی محسوسوي چې دغه درد او تکلیف لوستونکي محسوسوي. او ما خو د سترګو نه اوښکې لاړلې، خاص کر دغه یو جمله چې اوس د سوات دا بېوزله لور په خپله مور شوې ده. نو دا پوره قسم په دغه کې ده، او بیا هغې د غنو سوري ته پناه واخیسته. نو داسې جملې دي پکې چې هغه د سړي زړه ته پرېوځي، او خدای دې وکړي چې پښتانه لوستونکي ډېر شي، پښتانه د پښتو لوستونکي ډېر شي. نو داسې لیکونو د لوستو سره په انسان ډېر لوی اثر کېږي، او همدغه زموږ په ټولنه کې د بدلون دا به بدلون راولي. فکر په داسې قسمه لیکلو بدلیږي، په داسې سټوریز، په داسې قصو شیر کولو بدلیږي
نو بهرحال تاسو خدای ښه د باد ساته. او زه چې دغه مې ولسته دا مضمون مې لوسته نو ما خپله منیم څه ډېر عجیبه محسوسول چې آیا ما نه غالبا کیدای شي کمې پاتې شوې لکه ما له غالبا چې نورم زور راوستل په کارو په دغه خاندان باندې. بهرحال ما ته نشته پته چې اوس به پکې څه کیدای شي یا به نه شي کیدای ځکه 6 کاله وشو. خو نورې داسې جونې چې دي چې هغه چې څوک الوته غواړي نو چې د هغې او هره جونه الوته غواړي، دا مونږ هم داسې ویلی، هره جونه غواړي چې هغه د مخ په وړاندې لاړه شي. نو خو بیا بعضې ته خدای پاک داسې صلاحیتونه ورکړي چې په کار ده چې ټولنه د خپل خاندان نه والا تر ګاونډیانو پورې او د ټولنې هر وګړی چې دی که هغه سړي دي او که ښځه دي که ښځې دي د داسې پیغلو ملګرتیا چې ده، مرسته چې ده، دا ډېره ضروري ده. تاسو یقین وکړئ زموږ په سکول کې ملاله چې ده که نه دا خو په هغه کال پیدا شوې وه، نه دا په 1990 کې پیدا شوې ده او په 94 کې ما سکول خلاص کړی و په سوات کې. نو د ملالې نه مخکې زما ملالۍ چې وې که نه چې کومې ډېرې ښه تکړه ملالۍ وې، ملالۍ به ورته ووایم یا تکړه جونې وې، نو هغه تمنا زما وړومبی ماشوم وه په سکول کې چې هغې په پوره ضلع کې په تقریر کې وړومبی پوزیشن اخیستی و. ما به ټرین کوله، تورپیکی به راسره ناسته وه، مازدیګر به مې راغوښته، هغې به دا تقریر پخوو، انداز او لهجه او هر څه. بیا فاطمه دویمه ماشومه وه، بیا سلما دریمه ماشوم وه. ملاله ډېره وروستو راغلې وه، د دې نه مخکې هم ډېرې داسې جونې زما د سکول چې هغې لکه صرف زما د سکول نه بلکې هغه د ټول سوات ستوري وو. بهرحال ښاد آباد اوسئ، ما نه خبرې اوږدې شوې، خو تاسو ته ډېره مننه کوم او د مضمون دې لیکوال ته سلام، احترام، مینه. ښاد آباد اوسئ.